السلام علیکم. نن درته د څو ملګرو یوې پوښتنې ته ځواب ورکوم چې د یوټیوب څخه پیسې ګټل کیدای شي یا د یوټیوب څخه مونږ څنګه پیسې لاسته راوړی شو. زه به درته تفصیلي معلومات درکم. هو، د یوټیوب څخه تاسې پیسې لاسته راوړی شئ. په کوم ډول تاسې پیسې لاسته راوړی شئ دا درته په دې ویډیو کې وایم. تاسې چې په یوټیوب کې څومره ویډیو ګورئ، هغه یو چینل لري، د یو چینل نه خپرېږي. حتما د چینل نوم په لاندې برخه کې لیکلی وي. همغه چینل ته که چیرې تاسې ورشئ، په زرهاو په سلهاو ویډیوګانې پکې موجودې وي. یوټیوب تاسو ته په کوم ډول باندې پیسې درکوي. د یوټیوب پالیسي څه شی ده؟ کله چې تاسې جیمیل اکاونټ ولرئ، یعنی برېښنالیک ولرئ، تاسې کولی شئ چې یوټیوب چینل جوړ کړئ. په څو دقیقو کې تاسې کولی شئ چې یوټیوب چینل ځان ته ډېر په اسانۍ سره جوړ کړئ. بیا تاسې به د خپل سکل مطابق څه شی چې تاسې په ذهن کې لرئ، یعنی څه شی چې ستاسې مهارت وي، تاسې به هغه ویډیو جوړې کوئ. حتی که چېرته تاسې مایک او کیمرا ونه لرئ، نو تاسې په دې ساده موبایل باندې هم کولی شئ چې که چېرته زیرک تلیفون ولرئ، د کیمرا پکې موجوده وي، نو تاسې په دې باندې هم کولی شئ چې ویډیو وکړئ او یوټیوب کې واچوئ. کله چې مې یوټیوب چینل جوړ کړ، تاسې به ویډیو جوړوئ. ویډیو به که چېرته ایډیټ باندې نه پوهېږي، ویډیو وکړئ، بس اپلوډ یې کړئ. که چېرته ایډیټ کولی شي، ښه خبره ده، لږ ډیزاین ورته ورکړئ، لږ یې ایډیټ کړئ او یوټیوب ته یې اپلوډ کړئ. د یوټیوب پالیسي دا ده، هغه لومړني شرایط درته وایم چې په یو کال کې دننه یعنی کله چې تا یوټیوب چینل جوړ کړ، مثلا په 2021 کال کې یوټیوب چینل د جوړ کړ په اوله میاشت کې، نو په دغه کال دننه یعنی په دې کال کې به ته 1000 سبسکرایبر باید ولري، یعنی 1000 سبسکرایبر باید ته پوره کړي. دویمه د ګټې هغه د مانیټایز کېدو شرایط دا دي چې ته ستا ویډیوګانې څومره په دې کال کې چې تا ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، هغه باید 4000 ساعته خلکو کتلی اوسي. یعنی څومره ویډیوګانې چې ستا دي، نه یوازې یو ویډیو نه بلکې څومره ویډیوګانې ستا یوټیوب چینل کې موجود دي، هغه باید 4000 ساعته خلک وګوري تر څو پورې چې ته وکولی شي چې مانیټایز کړي یا د پیسې ورڅخه لاسته راوړي. بیا چې څومره ستا هغه ویډیوګانې خلک ګوري، نو ګټه به یې تا ته همومره زیاته راځي. تاسې به بیا څه کوئ؟ په یو ټایم ټیبل به جوړ کړئ، یو تقسیم اوقات به جوړ کړئ. په هماغه تقسیم اوقات باندې یا مثلا زه تاسو ته وایم چې تاسې کولی شئ چې په هفته کې 2 ویډیوګانې، یعنی د یکشنبې یا د پنجشنبې په ورځ باندې خپل یوټیوب چینل ته په خپل وخت کې اپلوډ کړئ. یو ښه تمنیل به ورته جوړ کړئ چې ستاسې عکس پکې وي، ورسره لیکل وي لنډ غوندې چې مثلا دا ویډیو د څه شي په اړه باندې ده. تاسې به ډسکرپشن ورکوئ، تاسې به ټیګز ورکوئ. دغه مهم مسایل چې تاسې باید کله چې ویډیو اپلوډ کړئ، تاسې باید په نظر کې ونیسئ چې تر څو پورې چې دا پکې موجود وي. ستاسې ویډیو نه باید ډېرې اوږدې وي، نه باید ډېرې لنډې وي. کوم څه چې په اړه چې تاسې ویډیو جوړه کړې، هغه هر څه موضوعات په دې کې راغونډ کړئ، را یوځای کړئ او په دې ویډیو کې ووایاست. نو ګټه به یې دا وي کله چې څوک ستاسې ویډیو ګوري، مثلا کلیک یې کړ ستاسې ویډیو باندې، هغلته د لایک او ډس لایک آپشن هم موجود ده. که چېرته ستاسې ویډیو نه خوښېږي، هغه نو ډس لایک کوئ، نو بیا هغه ویډیو یوټیوب نه پروموټ کوي، یعنی نورو خلکو ته نه وړاندې کوي، ځکه چې هغه ډس لایک شوې ده ډېره زیاته. او که چېرته ستاسې ویډیو ښایي، مفیده وي، ګټوره وي، نو خلک یې لایک کوي. او بیا یوټیوب پوهېږي، یوټیوب دا پالیسي دی، کله چې لایکس زیات وي یا ډېر لیدل شوي، هغه پروموټ کېږي، نورو کسانو ته اټومیټکلی ریکمنډ کېږي، ښودل کېږي. نو بیا څومره چې ستاسې ویډیوګانې خلک ګوري، همغه نه تاسې ته په میاشت کې هغوی ګټه درکوي یا پیسې درکوي. اوس یوټیوب تاسې ته ولې پیسې درکوي؟ کېدای شي دا هم ستاسې په ذهن کې دا پوښتنه وي چې یوټیوب ولې تاسې ته پیسې درکوي، د هغوی پکې ګټه څه شی ده؟ یوټیوب له نورو خلکو څخه پیسې اخلي په اعلاناتو باندې. کله چې تاسې ویډیو اپلوډ کړئ، کله چې تاسې یوټیوب چینل مانیټایز شو، نو تاسې به په هغه ویډیوګانو باندې ایډز لګوئ، اعلانات به لګوئ. هغه اعلانات د چا دي؟ هغه د یوټیوب خپل نه دي، هغه د نورو کمپنیو دي. یو کمپنۍ ده مثلا نوې جوړه شوه، هغه راځي یوټیوب ته وایي چې زما دغه اعلانات خلکو ته په ویډیوګانو باندې اچوه، تر څو پورې چې خلک دغه زما کمپنۍ یا زما دغه پروډکټ وپېژني. نو مثلا یوټیوب ته هغوی $100 ورکوي، مثال درکوم، $100 یوټیوب ته ورکوي تر څو پورې چې هغه اعلانات په ویډیوګانو باندې خپاره کړي.
یوټیوب څه کوي؟ یوټیوب ستا ویډیوګانو څخه استفاده کوي، بیا خلکو ته هغه اعلانات ښیي، تاسو ته د هغه پیسې چې کوم د نورو کمپنیانو نه اخیستې دي په هغې کې تاسو ته کمیشن درکوي. یعنی ډېر په کمه فیصدۍ باندې تاسو ته هغه د اعلاناتو په سر باندې پیسې درکوي او څومره چې هغوی ته پاتې کېږي هغه د هغوی ګټه شو. دغه پوښتنه ډېر مخکې زما په ذهن کې هم وه چې ولې یوټیوب چینل جوړونکو ته یا ویډیو جوړونکو ته پیسې ورکوي، د هغوی پکې ګټه دې ځای کې ده. نو ښه خبره ده چې تاسو یو مهارت ولرئ، زده کړې ولرئ او تاسو غواړئ چې له نورو سره یې شریک کړئ. ګورئ ګټې دا دي که چېرته تاسو مثلا مهارت لرئ له نورو سره شریکوئ، تاسو هغه ویډیوګانې په زرهاو کسان ګوري، نو هغه مهارت تاسو نورو ته رسیږي. که چېرته تاسو په دیني برخه کې پوهیږئ او تاسو دیني ویډیوګانې کوئ، په اسلامي برخه کې هره برخه چې وي تاسو یو ویډیو کوئ، یو مهم پیغام خلکو ته رسوئ، دا یو نیک کار ده او همدارنګه تاسې پیسې هم ورڅخه لاسته راوړلی شي. نو همدا اوس ورشئ ځان ته جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، یوټیوب چینل جوړ کړئ او کوم مهارت چې تاسې لرئ، که چېرته کیمرا مایک نه لرئ، په موبایل باندې هم تاسې کولی شئ چې ویډیو وکړئ او یوټیوب چینل ته اپلوډ کړئ. د ویډیو ایډیټ کول لپاره ډېر مختلفه قسمه اپلیکیشن شته دي. په موبایل کې تاسې که چېرته ایډیټ کول غواړئ، کین ماسټر په نوم باندې یو اپلیکیشن ده، تاسې د هغې په واسطه باندې ډېر په اسانۍ سره جوړولی شئ. او که چېرته تاسې پروفیشنل یاستئ یا په کمپیوټر کې پوهیږئ، نو تاسې پریمیر څخه استفاده وکړئ. پریمیر داسې یو پروګرام دی چې هغې کې تاسې هر قسمه ویډیو ډېر په ښه انداز باندې جوړولی شئ. نو همدا اوس ورشئ، هر یو مهارت چې تاسې لرئ نو په د هغې په اړه باندې یوټیوب چینل ته یو نوم ورکړئ، یوټیوب چینل جوړ کړئ او ویډیو ورته اپلوډ کړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.